د طالبانو لوی درستیز د ننګرهار له لعلپوري پاکستان ته ګواښ کړی. دا چې څه یې ویلي دي ویډیو تر اخره وګورئ ځکه په اخره کې ستاسو کومنټونه مې هم اخیستي دي. د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین فاتح نن ننګرهار ته تللی او د ډیورنډ کرښې له هغې څنډې لیدنه کړې ده چې ویل کېږي څو ورځې مخکې پکې طالبانو د کرښې ازغن تار پرې کړی و. د ننګرهار ولایت د خبرپاڼې له مخې د دې سفر پر مهال له لوی درستیز سره د ننګرهار والي او یو شمېر نورو مسؤلینو هم ملتیا کوله. سرچینه زیاتوي چې مسؤلینو پر فرضي کرښه د امنیتي ځواکونو چمتووالی له نږدې وکته او دوی یې خپلو مسؤلیتونو ته ځیر کړل. دوی وویل اسلامي امارت ښه ګاونډیتوب نیکو اړیکو او متقابلو همکاریو ته ژمن دی، خو که څوک زموږ پر خاوره تیری وکړي پر وړاندې غلي نه پاتې کیږو، بیا به مسؤلیت د تیری کوونکي پر غاړه وي. طالبانو څو ورځې مخکې د یوې ویډیو له خپرولو سره ادعا وکړه چې په ننګرهار کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان له لوري لګول شوی ازغن سیم لرې کړی دی. پاکستاني چارواکو هم بیا تر اوسه په دغه اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو دغه کار د ځینو خلکو له هرکلي سره مخ شوی، خو یو شمېر نور بیا دغه کار نمایشي او غولونکی ګڼي او باور لري چې طالبان له پاکستان څخه د خپل اغیزمنتوب د پټولو لپاره دا ډول تبلیغات ترسره کوي. لیدونکو ډېره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو ولیدله. اوس هم تاسو په سکرین باندې هغه کومنټونه ګورئ چې د سوله افغان یوټیوب چینل په ویډیوګانو باندې زموږ لیدونکو کړي دي. او همدارنګه دا چې د ډیورنډ کرښې موضوع ډیره په دې ورځو کې ښکته پورته کیږي او توده ده نو ستاسو نظر هم په دې اړه مهم دی. تاسو خپل نظریات را سره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ یې هم همداسې په راتلونکو ویډیوګانو کې نشروو. زموږ د یوټیوب چینل نورو ویډیوګانو ته په تمه اوسئ.